بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ورور تاسو مرګره جمالي صاحب PCC تاسو سره نن به تاسو زه خیمه چې تاسو څنګه د فرج AC او واشنګ ماشين روزګار کولای شئ په خپل باندې. زه په خپل باندې روزګار کوم په منډړی کې په شکور روډ باندې په بابا پلازا کې په منډړی کې دا روزګار زه په خپل باندې کوم. تاسو ته به زه خیمه چې تاسو دا روزګار څنګه کولای شئ، څومره انویسټمنټ پکار دی، دا بسم الله تاسو څنګه کولای شئ. ویډیو ډیټیلز وګورئ، تاسو فائدہ وکړئ ان شاء الله. Shine Electronics. د ټولو نه اولنې کوېسچن چې تاسو په ذهن کې راځي چې په دې کې من کم سامان دلی شو. ما زه په خپل په دې کې کم سامان زه تاسو یم. ما ته دې کې فریج دی، ما ته په دې کې AC دی، ما ته دې کې واشنګ ماشین دی، واټر ډسپنسر دی، ما سره LED دی، ما سره گیزر دی، ما سره AC ګان دی، ما سره ډرایر دی، ما سره واشنګ ماشین دی، سنگل ډبل سټیبلایزر دی، UPS دی، جوسر دی، کیټل دی، آیرن دی، هیټر دی، کوکینګ رینج دی، بلانکټ سیټ دی، کمبل دي، رضایي سیټونه دي، موټر سایکل دي، مختلف آیټم دي. لیکن تاسو په دې کې د انویسټمنټ مطابق چې تاسو دا څومره غټولای شئ، تاسو دا غټولای شئ. دا په تاسو انحصار کې تاسو کم پروډکټ په دې کې ګډل غواړئ. دویم غټ کوېسچن تاسو په ذهن کې کم راځي چې مال انویسټمنټ څومره پکار دی. دا بزنس چې تاسو کوئ نو دا تاسو چې زما په حساب سره تاسو 20 لک روپۍ نو تاسو دې کې سٹارټ اخیستلی شئ. په 20 لک روپۍ باندې به تاسو سودا چې کومه کوئ نو یو کمپنۍ نه نشئ کولی. هغه به تاسو ډیلر یا هول سیلر نه کوئ. دا هغې به تاسو ته دا مسله کېږي چې هول سیلر او ډیلر چې کوم دی چې کوم ریټ درکوي هغې کې به هغه خپل مارجن ساتي. تاسو به بیا خپله ګټه کموئ یا به تاسو په مارکیټ کې مقابله نشئ کولی، کمپیټ کولی به نشئ. زما په حساب سره په 20 لک روپو کې دام ده چې تاسو کم سیل کوئ په کیش په کوئ، تاسو په قرض باندې کولی نشئ. بل پکې مسله دا راځي چې تاسو کم آیټم اخلئ نو ټول رینج تاسو ساتلی نشئ، تاسو صرف بعض آیټم ساتلی شئ. زما په حساب سره چې تاسو په فل لیول بزنس کوئ نو 50 لک نه بره پکار دي تاسو لا. که 60 لک 70 لک نو یې تاسو فل رینج آیټم هم دلی شئ، هغې کې تاسو په نقد هم ورکولی شئ، هغې کې تاسو په اقساط باندې بزنس کولی شئ. که تاسو ته مکمل فیزیبیلیټي رپورټ د دې پکار تاسو راتلی شئ، ما سره بابا پلازا کې ملاوېدی شئ. زه تاسو په هغې باندې پوهه کړم. دې کې چې کم دی تاسو 60-70 لک ولګوئ، تاسو به په قرض ورکولی شئ، په نقدو به ورکولی شئ، مکمل رینج به ساتلی شئ، تاسو به سودا په غټه سطح کولی شئ، فل مارجن به تاسو ته بچ کېږي، ډایرکټ کمپنۍ له ورتللی شئ. نو په هغه لیول چې تاسو سټارټ کړئ دا به ډېر ښه وي. ښه بعضې ملګري وایي چې لکه 60-70 لک او 20 لک دا خو ډېر څه وري، زه 10 لک نه سټارټ علم. 10 لک نه تاسو سټارټ اخیستی شئ، خو صرف فریج به خرڅوئ یا یو دوه ایټمې به واشنګ ماشین به خرڅوئ او تاسو به سودا صرف په کیش خرڅوئ او تاسو به د ډیلر نه هلئ. تاسو ته به ریټ کم میلاویږي، تاسو ته به سپیس کم وي، تاسو ته به ډسپلی کمه وي، تاسو ته به سټور نه وي. د هغې د وجې به تاسو صرف چې کم دی که ستاسو سکلز وي د سیل نو تاسو به کې سیل کولی شئ، تاسو کسټمر هغه رنګې نشئ اټریکټ کولی. دویمه غټه خبره بیا ملګري دا په ذهن کې راځي چې لکه زه به سودا د کوم ځای نه کوم، هغه راځي سره ریلیټډ ده، ځکه دلته ډسکس کوم. تاسو که پیسې کمې خو ډیلر له ځه، هغه ډیلر له چې کم ایماندار او کم مارجن ساتي. که تاسو پیسې ډېري تاسو د کمپنۍ نه ډایرکټ ډیلرشپ اخیستی شئ. ډیلرشپ ریکوایرمنټ څه دي؟ هغه لیټر هیډ غواړي، سټیمپ غواړي، سیکیورټي چیک غواړي، 6 منت بیک سټیټمنټ غواړي. زه چې اوس دا ویډیو سازوم هم واده والا روان دي، دا زموږ کسټمر دي، په دې باندې هم زه خوشحالېږم. تاسو چې کوم الترار چې داسې نه به تاسو نه غواړئ، تاسو به ډیلرشپ درکړي، ډایرکټ تاسو کمپنۍ نه ډیلرشپ اخیستی شئ یا ایجنسۍ نه سودا اخیستی شئ. په غټه سطح باندې به تاسو سودا کولی شئ. په جنورۍ فروری کې کوم وخت چې سیزن آف وي هغې به تاسو لا ډېر غټ مارجن درکوي، تاسو بیا کمپیټیټیو ریټس ورکولی شئ، کسټمر به ګین کولی شئ، ښه ریټ به ورکولی شئ. بله اوس خبره راځي کوم مین خبره چې کوم دغه د لوکیشن، تاسو به په کوم لوکیشن باندې پوینټ کولاوهئ. دکتا ہے وہ بکتا ہے، دا صحیح خبره ده. تاسو چې کوم هم لوکیشن کولاوئ چې د روډ د پاسه وي، نمبر 1. بل لکه تاسو په یو دکان کې دا روزګار نشئ کولی چې 15 به سوری یا 15 به 15 به 14. هغه رنګې تاسو شپږ اته دوکانونه پکار دي. موږ سره الریډي شپږ دوکانونه دي، موږ سره الریډي لاندې سټورونه دي، هغې کې الریډي زموږ سودانه راځي ټول فل دي. موږ په غټ لیول سودا کوو، په غټ لیول سودا هغې کې راځيږي نه الریډي موږ فل کړي. تاسو چې کله مالي تاسو ته نصیحت کوم غټ ځای باخلئ، شپږ اته دوکانه خو الریډي ډسپلی لوالئ او غټ غټ ګودامونه ونیسئ
ونیسئ چې ستاسو روزګار بړاویږي نو وروسته به تاسو ته مسله نه لوکیشن د روډ د پاسه قریب څومره راځي د یو دکان د 3000 نه والا 5000 پر لوکیشن په حساب سره کړی دا شپږ دکان حساب کا د بجلی بیل به څومره راځي نن سبا انرژي سیول لایټونه راغلي هیڅ خرچه نه راځي د بجلی تاسو خپل شیشې به تاسو الریډي هغه باندې کور کولای شئ خو که تاسو ځان خپل یو کیبن سازول غواړئ یا افیس سازول غواړئ اے سی لګول غواړئ نو واقعي تاسو خرچه به داغه نه به لګ سیوا راځي بل خبره لکه لیبر به کاری کنه ضرور به تاسو لکه سپکاري لوډینګ ان لوډینګ لا بل یو سیلمن دا نشي کور کولای تاسو پوینټ غټي تاسو به کم از کم یو بل سیلمن پکاري چې هغه تاسو دا پوینټ کور کی دا د سره ریلیټډ خرچي دي تاسو کم ځای نسی داغه د پټکی یا د اډوانس د ورکولو خیال مو ساتي کوي بیل د کاس دا ټوله خرچي دي تاسو بل رنه خرچي دي چې کم ډېری خرچي کیږي خوراک څنګه چا کیږي ادومره خرچي دی هغه د کی کور کیږي یو څو مین خبرې پدې کې نورې کور کومه هغه کې دی خبره خدای چې لکه وارنټي ستوي ګارانټي ستوي ګارانټي دی ته وي چې کپنۍ باسیس بدلی پیسې بدر کوي اسیس به واپس کوي وارنټي دی ته وي چې هغه اسیس بل لګي ریپیر کوي یا غټه مسلې نو هغه بل چینج کوي ټول کپنۍ چې کم دی بلکې اکثر کپنۍ د دې وارنټي خامخا ور کوي تاسو به کسٹمر پدې پوي چې کوم وارنټي دا هغه کپنۍ د سیډره هغه تاسو پرنٹ کوي په خپل بیل باندې چې وارنټي د کپنۍ د سیډره زمنګ د سیډره نه لا به وارنټي کور کول څنګه وارنټي کور د چې هر کپنۍ خپل کسٹمر سنټري هغه کسٹمر سنټر سره باغوي رابطه کوي هغه به راغوي ویزټ کوي یا باغ سیز راغواړي او هغه له باغ سیز کور کوي هغه زی تر وړو خرچه به په کسٹمري کور ته د ورتلو خرچه چې کم دا وغیرہ چک کولو خرچه هغه په هغه وخت کې پاري وارنټي کارت کې لیکلي چې دومره وخت فوري پری د دومره وخت پر نه بعد به چارج دي هغه تاسو کسٹمر په وارنټي باندې خامخا پوي کوي بعض وخت کې چې تاسو په غټه لیول سودا وکي په غټه لیول سودا کمپنی اکثر تاسو لا خپل کس درکې چې هغه کسٹمر سنټري کسٹمر کیر سنټري او هغه تاسو لپاره ډیر اسانه شي به د وارنټي کور کول لپاره یو څو خبرې چې د سړي ضروری دي یو یک نمبر خبره دار چې تاسو به 2 نمبر سیس په خپل دکان اپوینټ کې نه پریږدئ تاسو به های کوالټي والا سیز علي لو کوالټي ته به نه خوشاليږئ تاسو خپل سروي وکړئ کم ځای کې چې زما په حساب سره ارزه کې نن سبا خلک های کوالټي سیز علي پیسې په لګډي ورکوي خو چې هغه ډېر کار وکړي که تاسو په لو کوالټي لاړ شئ تاسو په پرایس په هل کم ورکوي تاسو به دکان بدنام شي هر یو سیز کې تاسو 1 نمبر سیز والے های کوالټي والے بیکاره سیز مور کوي بل تاسو به دروغ نه وای دروغ څنګه ته یو سیز وارنټي یو کال ته ورته 2 کال یاد کی 2 کال ته 2 نیم 3 کال یاد کی ځان نه ته دروغ مو وایا یا یو سیز کوالټي هغه لیول نه کم چوي یو سیز کې هغه فیچر نشته کم چې هغه توي نو دا ته ځان سمجھته کې او داغه سمجھته کې غلط انفارمیشن ورکي د دې نه علاوه تاسو کوم یو سیز ورکوي چې هغه سیز انفارمیشن تاسو ته ری پرس کزه دا واټر ډیسپنسر خرڅومه چې زاغه توي چې دا هارت او کول دی د هارت او کول د هارت د پارل ته بیل فنکشن دی بیل بٹن دا هارت بم در کوي کول بم در کوي دا چې کوم د پلان کې کمپنی دا ویډیو لاین کمپنی دا د کې دا فیچرز دي یا دا ما څه پرته دا LED دا LCD نه دا 4K دا USB دا د کې دا فنکشن دي دا سمارټ دا د کې دا پورټ استعماليږي که تاسو کسٹمر کله پویا کوي نو دا سټیسفیکشن لیول به ډیر اوچت شي او هغه به تاسو له چې کوم د تاسو کسٹمر هم ریګولر ساشي تاسو به سودام په مينو کې نور خلک بم دل راولي کسٹمر بیس بم پاسانه ساشي په ځای د دې چې په پټو سترګې خرڅوي چې بس دا سیس دی په دې او دا سیس دی په دې نه د سیمه کوي بل ضروري خبره تاسو چې څومره انویسټمنټ دی داغه په حساب سره تاسو مختلف ایټمز ساتي لکه دا انسټنټ گیزر دی دا ریکوایرمنټ دی ټول گیزر پرتی دی دا لیډیز دی دا مختلف سایت دی تاسو کله سیو ګورئ نو مختلف سایټونه لکه کمبل شو رزي سیټونه شو موږ سم موټر سایکل مشتا دا ټول سیزونه موږ اویلیبل دي واړه الیکټریکل اپلاینسز تاسو خپل انویسټمنټ ته وګورئ خپل کسٹمر ته وګورئ چې څومره تاسو رینج سی وای نو تاسو کسٹمر با سی وای بل ټول نه ضروری خبره یا کسٹمر له عزت ورکول او خوش اخلاقی تاسو اخلاق برابر تاسو چې کسٹمر له عزت ورکو تاسو کسٹمر د دې په فیچرز پویا کو تاسو د مختلف رینج اف پروډکټس تاسو انویسټمنټ ډیر تاسو لوکیشن په دیو تاسو بزنس به کامیابی خو یو ضروری خبره د دینه علاوه ځان څه پوینټ نوٹ کړئ چې مارکیټینګ او ایڈورټایزمنټ دا ضروری دی دا لازم کوي مارکیټینګ ایڈورټایزمنټ سبا تاسو بزنس نورم کا
کامیابیږي. د دې نه علاوه دې کې نور هم ډېرې خبرې دي خو که زه تاسو ته ټولې کول غواړم دا ویډیو به ډېره اوږده شي. تاسو بندړي کې شکور روډ بابا پلازا کې تاسو راتلی شئ. شایني الکترانکس ته دلته اویلیبل یم ما سره ډایرکټ ملاویدی شئ. ډېرې داسې خبرې دي چې هغه دې نه علاوه به موږ ډسکس کړو. که تاسو کې بي کې کې سټارټ کول غواړئ تاسو به زه پوینټس هم وښیم چې کوم ځای نه سودا کول غواړئ. ډېر هغه معلومات چې تاسو ته به کال دو بعد پته لګي زه به تر اوس نه ویم. تاسو ته به اسانتیا شي ما ته به دوا وکړئ. که ویډیو خوښه شي نو لایک یې ضرور کړئ او کم ملګري چې انټرسټډ دي هغوی سره شیر ضرور کړئ. ډېره ډېره مهرباني د ویډیو کتلو. د الله په امان.